سلام ملګرو، هیله ده چې راته جوړ او ښه به یاست. ملګرو، زموږ د چینل ټول معلومات ښه کیکته یې هسې وخت مو نه ضایع کوو، نو موږ سره اوسئ او چینل سبسکرایب کړئ. له ډېرو مو وپوښتل چې ولې د جنسي او شهوي اړیکو اړوند چې افغانان ورته خورا اړمن دي پوهنیزې لیکنې او خپرونې نه کوئ، خو ځواب یې منفګرایي او شرم و. رښتیا هم تر اوسه چا داسې ټکو ته ګوتڅنډنه نه ده کړې. نو له دې وروسته به یې زه درته عملي اړخ لیکم. ولې افغانانو کې مینه او عاطفه لږه ده؟ ولې ښځه او مېړه هغه خوښۍ نه لري چې باید لرلی وای؟ ولې ماشومان کورمغزي، ترخه، تروش، بې معنی وي؟ او ولې د جنسي ژوند د افغانان خوند نشي اخیستی؟ ولې کورنۍ شخړې، نامشروع اړیکې، زنا، لواطت او بهر پر نورو شهوت پارول کیږي؟ د ټولو ځواب ما وروسته له خورا شننو او پلټنو دا ترلاسه کړ. کلکې څېړنې څرګندونې چې د خاوند او کورودانې مستۍ سیکس اړیکې، د شهوت لوړوالی، مستي، یو بل باندې ناز، د پارونکو برخو ښکلول، لاس پرې وهل او څټل، د یو بل هره شهوي غوښتنه منل، د کورولۍ سیکس پر مهال کولی شئ د ښځې او مېړه ترمنځ خوږ او نږدېکت راولئ. د دغسې سیکس وروسته ماشوم خورا هڅاند، ځیرک، تند، بریمن، ښکلی، شیدوپي او هوساوي. همدا سیکس چې له نومه یې شرمېږئ، که په مینې او اوږد مهالې یعنې ښه د عقل مکمل 1 ساعت یا له هغې زیات وکړئ، نو کولی شئ ستا او د همسفر ترمنځ مو کړکېچ او کړکېچن اندونه ونړوئ. او هم که ته د هغې د امر غضب غوښتنه ولو که هر څه وي ومنئ، او هغه ستا د امر غضب مخکې له عملیاتو باید د یو بل امر غضبونه دومره ګوتکارې او ونازوئ تر څو دواړه امر غضبان د یو بل د غوښتلو رومباړې ووهي. شریعت هم وایي مخکې له سیکس څخه یو بل ښه توده کړئ. قرآن وایي خپل امر غضبان په خپلو میرمنو ماړه کړئ او میرمنې دې پر تاسو. احادیث هم وایي چې مړه پړه یو بل باندې مه غورځئ، بلکې سم یو بل مخکې له معاملې مست کړئ. چینل سبسکرایب کړئ.